راځئ نن درته ښایم چې څه ډول وړیا انټرنیټ استعمال کړو. که چیرې تاسې د اټوما سیم کارت لرئ نو تاسې کولی شئ بغیر له کومو پیسو، بغیر د پیسو جمع کولو، بغیر د کریډیټ جمع کولو، بغیر د ایزي لوډ کولو تاسې کولی شئ 2 جی بي وړیا انټرنیټ په خپل سیم کارت کې په خپله شمېره کې ترلاسه کړئ. 1 روپۍ مصرف مو هم نه کیږي. نو طریقه اسانه ده. ویډیو سره ضرور وګورئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه واخلي. ویډیو سره لایک، چینل سبسکرایب کړئ او د بیل تڼۍ هم کېږئ تر څو هره نوې جالبه ویډیو تاسې لپاره لومړی راشي. نو ویډیو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ تر څو هغوی هم ګټه ترې واخلي او دغه طریقه ته پوره وګورئ تر څو په مکمل طریقه باندې پوه شئ، ځکه ځینو کسانو لپاره کار هم نه کوي، وجه دا وي چې دوی سمه طریقه نه وي استعمال کړې. نو راځو پلی سټور ته. پلی سټور به تاسې اوپن کړئ په خپل موبایل کې. د پلی سټور د اوپن کولو وروسته به تاسې راشئ. موږ لږ انتظار وباسو تر څو دغه پلی سټور اوپن شي. دلته تاسې نه کله نه کله بایومتریکس غواړي یا فینګر سکین او یا هم پاسورډ. نو موږ راځو دغه مرحله سکیپ کوو یا پاسورډ ورکوو. هغې نه وروسته موږ راځو سرچ برخې ته. را به شئ ناټ ناو باندې کلیک وکړئ. دلته دلته سرچ باندې کلیک وکړئ. د سرچ د کلیک کولو وروسته موږ دلته سرچ کې ولیکو اټوما سټور، ATOMA او سټور. دا به تاسې ولیکئ. هغې نه وروسته به دغه تاسې سرچ کوئ. دلته لومړنی اپلیکیشن چې تاسې ته راوړي اټوما سټور، دغه به تاسې انسټال کوئ. نو دلته به تاسې لږ انتظار وباسئ تر څو دغه د انسټالیشن پروسه سرته ورسیږي. نو دا دی موږ سره اپ انسټالیږي. او که چیرې غواړئ چې مثلا په اټوما کې 499 افغان 599 افغانۍ تاسې 4 جی بي انټرنیټ فعاله کړئ، نو کمنټ کې راته ووایئ، په هغې به هم درته ویډیو جوړه کړم. او دې تر څنګ 10 جی بي هم په 315 په اټوما کې شته، سره د 2 جی بي په 80 افغانۍ. که چیرې چینل ته نوي وئ نو چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل تڼۍ هم کېکاږئ تر څو دغه ډول معلوماتي او ګټور ویډیوګانې تاسې ته راشي. موږ همیشه په داسې موضوعاتو باندې کار کوو چې هغه د خلکو ضرورتونه رفع کوي، همداراز د هغوی لپاره یو ګټه وي او یو د ستونزې حل وي. راځو دلته کله چې دا موږ سره انسټال شي په اوپن باندې کلیک کوو. تاسې اوس راشئ په اوپن باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسې سره دغه اپلیکیشن راخلاص شي. نو دا دی په پیل کې تاسې نه د نمبر غوښتنه کوي. تاسې باید خپل همدغه د اټوما نمبر چې کوم تاسې استعمالوئ هغه ورکړئ. راځم زه دلته د کوډ په استفادې سره خپل نمبر چې کوم دلته تاسې ته نمبر راوړي. اوس به تاسې دغه نمبر که په یاد مې د یاد څخه به یې ورکړئ یا به هم تاسې ځان سره نوټ کړئ. را به شو اپلیکیشن ته. نو دلته به مونږ خپل نمبر داخل کړو. دلته تاسې خپل نمبر ورکړئ 7 6 4 او 9 او 9 8 0. دغې وروسته لیټس باندې لیټس ګو باندې دلته ګورئ تاسې نه کوډ راځي. که چیرې کوډ در رانغلو ریسنټ OTP باندې کلیک وکړئ تر څو تاسې ته بیا کوډ درشي، ځکه ځینې وختونه کوډ نه راځي. دا دی موږ ته کوډ راغی. وریفای باندې کلیک کوو. اټومیټیکلی دغه موږ سره راخلاصیږي. نو تاسې کتلی شئ چې اپلیکیشن راخلاص شو. اوس موږ ګورو چې موږ ته دا دی په اتومات ډول سره موږ ته هم دغه 2 جی بي راکړل شو. کلیم باندې کلیک وکړئ تر څو دغه د یوې اونۍ لپاره تاسې 2 جی بي انټرنیټ فری ترلاسه کړ. نو تاسې کولی شئ له دې څخه د یوټیوب، فیسبوک او هر سوشل میډیا یعنې مکمل انټرنیټ څخه استفاده وکړئ د یوې هفتې لپاره. نو تاسې کولی شئ خپلو ملګرو ته، دوستانو ته هم دغه طریقه فعاله کړئ یا هم دغه ویډیو د هغوی سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم وکولی شي ځان لپاره دغه فری انټرنیټ استعمال کړي. نو اوس ګورئ تاسې زه راځم په خپل موبایل کې دغه وای فای بندومه. زه به اوس راشم یوټیوب ته. ګورئ ما وای فای بند کړی ده. ګورئ چې یوټیوب موږ سره دا دی کار نه کوي که نه. اوس به زه راشم دلته به ډیټا خلاصه کړم. اوس تاسې کتلی شئ دا دی موږ سره انټرنیټ کار وکړو. مطلب دا چې زموږ سیم کارت کې 2 جی بي انټرنیټ فعال شو. بس د انټرنیټ څخه خوند واخلئ او دغه شعار مه هېروئ چې شبکې غلي دي، ځکه شبکو زموږ لپاره تر اوسه هېڅ کار نه دی کړی. ویډیو ملګرو سره شریک کړئ او موږ سره سبسکرایب کړئ. ښه وخت.